اوس جناب وردګ صاحب د لوی خدای پناه زه د لالا یو احتراما یو سوال نه عرض لرم ورته چې دی د پاکستان د وخت په کابینه کې حتی د وزارت چوکۍ هم درلودله دی که په دې مفکوره وغواړي چې پښتون یو کړي دا خو د پاکستان تجزیه کېږي نو زه خو اول د لالا په سر باندې ډارېږم چې دا ګورې دا یو واقعیت دی یعنې زه اوس ډارېږم باندې دی چې داسې شی غواړي خو ما ژوندی کوي دا خو نو زه خو سر پرې ورکوم زه خو پښتون یم اول خو د ده د امنیت هغه پښتانه که رښتیا پښتانه وي او دا خبر چې ما یې خاطره دی قرباني کېږي که پاکستان کې ګورې بوتو لور ته هر څه ووایي جوله کې ګورې په هوا کې والوځوه په هېڅ شي آی سی آی د تاسو کار نه لري ممکنه چې په دې مورد کې خبر وکړي صاف خدا ورستي نشته دا لالا سوال لرم که دلته تجزیه د پاکستان څوک وغواړي د لالا ژوند په خطر کې دی که دغه یو سوال او بل دغه شی خو زه د لالا نوکې مې چې کوم زه اول عسکر یې زه یم ولا هغه شی چې موږ کارونه او دا غږ د هولند طرف نه موږ نه اورېده اوس هم واورېده ولا سابقه سپین ږیرو کې موږ تجارت د موږ د دولت نیمه بودیجه به وخوړله صرف پیسې به واخلې کورونه به پرې واخیستل تجارت یې وکړ وردګ صاحب ډېره ښه سوال نه وکړو وردګ صاحب دا بنیادي خبره ده تاسو وویل پاکستان یو داسې ملک دی چې 450 کاله کېږي چې د ما په مخ زیږېدلی مهرباني وکړئ 450 کاله کېږي څنګه چې ما په خپلو خبرو کې وویل چې تاریخي واقعات منته راشي بیا اثرات خپل لري اوس فی الحال لازمي خبره ده همدغه تاریخي واقعات ده وایي یعنې موږ دا خو برملا وایو ورزوره وایو چې موږ خدای قام کړي وو موږ یو وحدت وو یو وحدت یو او قومي وحدت زموږ حق دی څنګه به کېږي هغه تاریخي حقایق چې اوس موږ راغلي زما جواب همیشه هغې ته دی چې وخت به د دې په خپله حل راوباسي زه غواړم چې زه د یو یم زما وحدت حق دی او زه یو وحدت ومه زه غیر درکړم چې د هغه د عمل قانوني او آئیني حیثیت زه نه لرم بین الاقوام یې نه مني فی الحال زه دا وایم چې په کومه کرښه باندې دا یو قوم تقسیم شوی دی د دې کرښې دواړه طرف ته پرتو پښتنو افغانانو ته دی بغیر د کاغذاتو افغانستان او پاکستان دواړه بغیر د کاغذاتو د تګ راتګ اجازه ورکړي او د تجارت اجازه ورکړي دا اوس په مخ کې څنګه ځي دا به وخت د هغې دپاره په خپله حل راوباسي او بلکې زه دا نه غواړم چې دا لار چې دا اته د برسل کال نه موږ ته دا پېښه ده چې دې کې دا لار بند شي باید چې هر فکر خاوند هر مفکر هر یو عالم هر دانشور په دې سوچ وکړي چې څنګه به یو کېږو لارې راوباسي دې کې چې وخت دغه کېږي دا وخت ډېر په تیزۍ روان دی دا دونه په دغه هم نه روان دا دنیا لکه څنګه چې ما ووایي چې ټوله دنیا یو کېږي یو عالمي کله کېږي دا دغه لکه څنګه چې ما دا عرض وکړو چې سرحدات چې کوم دی نن په کاغذ او قانون کې خو شته خو عملا نشته عملا نشته ټول دا د یو د بل در سرحد خبره هم نه دنیا د سرحداتو خبره ده دا به موږ ته په خپل نظر راغلي البته دا ده چې موږ د اوس نه لکه جرمن قوم خپل وحدت حاصل کړ خو د دې سره آغاز هم و د اولې ورځې نه و چې موږ کم از کم دا جذبه راچوته کړو دا عزم راچوته کړو دا هڅه چې کوم دی په موږ کې راشي چې موږ یو قوم او دا یووالی زموږ حق دی دا چې تاسو وایئ پاکستان ته وردګ صاحب یقین وکړه چې څونه مخالفت حکومت کړی دی د پاکستان د دې جرګې څونه پیسې لګولې دی په مخالفت باندې څونه د اشتباه جوړولو لپاره چې کوم دی نور خلک راپاڅوي چې هغه اشتباه وشي بیا چې څونه زور یعنې حاله چې موږ کړې وه چې هغه په میاشتو مخکې موږ د هغې پیسې هم داخل کړې وې په عین موقع کې موږ ته هغه هم نه منظور کړه چې دا نشي کېدی تاسو ته نشي راکېدی
او راته چې کوم خطرات پکې وي لیکن دا څه دا ما تاسو دلته کې وایي جرګه ما د بحیثیت د پارلیمنت د ممبر د پاکستان په پارلیمنت کې په قومي وحدت باندې ډېر لوی تقریر کړی یو د وزیر خزانه یو فقره وې چې نن موږ ته د قائد اعظم د جناسب په اصول باندې د عمل کولو ډېر زیات ضرورت دی ما دې جملې ما دغه چې تا ته مقابله وشوه چې تا خپل معافي ضمیر چې ته څه غواړې چې هغه نن په دې موقع باندې ووایې په پارلمنټ کې نو ما د هغې نه ما ورته ویل چې د جناسب هغه لار خو تاسو د هغه په ژوند کې پرېښودی وه د هغې یو تقریر به ذکر کړي چې هغه دا وایي دا وایي دا وایي تاسو نن دا کوئ دا کوئ دا کوئ خو ما ویل هغه به پرېږدو چې تاسو وایئ چې که د پاکستان مفکر دی علامه اقبال د هغه مفکوره هم تاسو پرېښودې نو بیا مې د اقبال دو شعرونه دي هغه مې وویل هغه وایي آسیا یک پیکره ابوگل است ملت افغان در آب پیکر دل است از فسادی کو فساد آسیا در کشادی کو کشاد آسیا نو ما وی کړه دې مفکورې تاسو سم پروادار وای نو چې پاکستان جوړ شوی نو د اول ورځې نه تاسو فکر کوئ چې ملت افغان هغه ملت افغان ویل هغه د افغان ملت یو حسنه ده ویل ملت افغان نو ما وی چې هغه څلور واړه یو ځای کول خو بله خبره ده درې حصې ستاسو سره په پاکستان کې د کرخنې دې طرف ته تاسو هغه درې حصې هم تاسو پورې ولګئ انوم ولا نوم ورکړه انوم ولا شناخت ما جا تقریر وکړو ورته صرف چې موږ د حال نه راوتو نو یو ممبر د اسمبلی ما ته وویل ما ته ویل چې تا ډېره تیزي ونه کړه ما ورته ویل ولې وی چې پښتون یو کېږي خو د ډیورنډ کرښه به د منځه ځي او د ډیورنډ کرښه نن د پاکستان سرحد دی نو او د سرحد خلاف خبره کول چې د پاکستان په آئین کې د هغې سزا اعدام دی جیل نه دی اعدام دی ما وخندل ما ورته ویل داسې خبره ده چې دوی زما ګریوان نیوی شي خو دوی دا خپل چې کوم ما د چا حواله ورکړې ده د هغه ګریوان ته لاس نشي غورځولی که د هغه ګریوان ته لاس وغورځو دا ټول وجود یې ختمېږي دا ټوله د هغه مفکوره یې که وغورځوله دا ټول وجود یې ختمېږي نو ما وی د خبرې خپل انداز وي یو خو دویمه خبره ما ته دا کړه چې که فرض که دا خطر همداسې دی لکه ته چې دا خطر شته خو دا خطر یي اخر څوک خو به راپاسي دې خطر ته به غاړه ږدي که دا غاړه ته کې نه دی نو قیامت به راشي ته به دلته کې ناست دغه صاحب مونږ جرګه راوښتې ده چې څونه مخالفت یې کړی دی ستاسو وروڼه دلته راغلي دي د معلومات دي چې څونه مخالفت یې کړی زمونږ نه وروسته د بین الاقوامي پنجاب دغه غونډه راغونډه شوه هغې ته چې حکومت څونه خرڅ مې کړی دی څونه د هغې هرکلی کړی دی څونه استقبال یې کړی دی څونه چې کوم دی نو هغې له سهولتونه ورکړي دي څونه ګاډۍ ورکړي دي زه په هغه عمل کې اوسم یو د قوم جرګه مې راغوښتې وه هغه پنجابیانو موسي هغې له د بین الاقوام پنجاب جرګه راغوښتې دا خطر لازما نشته دیگه شک نشته او بگذار مرد په وار ده او دغه په اختیار دغه ځان په اختیار او کنن په یوشته مسله کې موږ ځان ته ځان ونه وایو نو ما په خیال دې نه نور به خوندي راوي باید چې موږ ځان